د هر قسم حاجت او د هر قسم مقصد دپاره د یا لطیفو وظیفه. زما وروڼو او خویندو، نن درته د یا لطیفو یو داسې وظیفه ښیم، کله چې تاسو دا وظیفه د هر قسم حاجت دپاره راونیسئ، د هر قسم مقصد او مراد دپاره راونیسئ، نو الله جل جلاله به ستاسو تمام مقاصد پوره کړي او تمام حاجتونه به دی رب العالمین زر تر زره پوره کړي. رب العالمین په دې وظیفې کې ډېر لوی پاور ایښودی دی. د الله جل شانه چې څومره اسماء مبارکه دي، که هر یو اسم مبارک یو انسان د یو خاص مقصد او حاجت دپاره راونیسي، نو رب العالمین د دې انسان هغه تمام حاجتونه او ضرورتونه پوره کوي. زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو د نوکرۍ دپاره هم کولی شئ. چاته چې نوکري نه میلاویږي او د یا لطیفو دا وظیفه راونیسي، نو الله جل شانه به په ښکلي مناسب ځای کې هغې ته نوکري ورکړي. که د چا روزي پراخه نه وي، ځینې روزي یې لنډه تنګه وي، که دا وظیفه ولا د نن نه راونیسي، نو الله جل شانه به زر تر زره روزي ډېره زیاته پراخه کړي. یو انسان غریب دی، د غریبۍ د لاسه پریشانه دی، که دا وظیفه رونیسو نو الله جل شانه به مالداره کړي. د چا کاروبار نشته، د چا رشتې نشته، که د هغې دپاره هم دا وظیفه وکړي، نو الله جل شانه به ورته کاروبار هم ورکړي، په روزګار باندې به ولګي. او که رشته نه شوي، نو رشته به هم وشي. دې نه علاوه د ټولو مشکلاتو چې څونه مشکلات تحت رکاوټونه وي، بندشونه وي، د هغې د ختمولو دپاره هم د یا لطیفو دا وظیفه تاسو رانیوی شئ او د دې اثرات به بالکل په خپلو سترګو باندې ووینئ. دې نه علاوه د هر قسم بندش او د هر قسم د زړه ارمان چې ستا وي، د هغې دپاره د یا لطیفو دا وظیفه راونیسه. بیا وګوره د الله جل شانه قدرت ته چې الله د سره څنګه غیبي امداد کوي. نو راځئ محترمو، د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د وظیفې انتهایی آسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې یو هفته مسلسل دا وظیفه به کوئ. د نیمې شپې به راپاڅئ او د کور چې د کم انګړ دی، څوک ورته غولې وایي، څوک ورته انګړ وایي، څوک ورته صحن وایي، نو په دغه ځای کې به ودرېږئ او 400 ځله به یا وهابو وظیفه وکړي. یا وهابو یا وهابو یا وهاب. بیا به د هغې نفس به راشي کمرې ته، او د چاردام به دې کړي خجي، او بیا به راشي کمرې ته. په کمرې کې به 2 رکاته یا 4 رکاته تر د 12 رکاتو پورې د تهجد لمونځ کېږي. څومره چې د ستا وس وي، که 2 رکاته کولی شي او که 12 رکاته کولی شي، که 4 رکاته کولی شي، لیکن 2 رکاته به لازما کې د تهجد لمونځ. د تهجد نه پس به دا وظیفه یا لطیفو وظیفه دا به 1500 ځله ووایئ. شروع به یې داسې کې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا لطیف یا لطیف یا لطیف. چې کله 1500 ځله پوره شي، نو بیا به اخر کې ووایئ جل جلاله. بیا به الله جل شانه ته د دې وظیفې نه پس لاس پورته کړي او الله جل شانه نه به سوال وکړي، خپل حاجت به د الله جل شانه نه وغواړي. ستا چې هر قسم حاجت وي، هغه به د الله جل شانه نه وغواړي. اول به لاس اوچت کړي، د هغې نه پس به الله ته په سجده باندې پروزي، د مانځه نه بغیر الله ته په سجده باندې پروزي. په حالت د سجدې کې به الله جل شانه ته وخت وکړي، او بیا په حالت د سجدې کې به سبحان ربی الاعلی 3 ځله، 9 ځله یا دغه رنګ 9 ځله دا به تاسو وایئ. خو طاق به یې وایئ، بهترینه خبره داسې ده. نو سبحان ربی الاعلی کو 3 ځله دې ویلو شو، کو 15 ځله، 9 ځله، 9 ځله، 11 ځله، چې څومره دې خوښ وي نو هغه نه ووایه. او د هغې نه پس په حالت د سجدې کې الله جل شانه نه سوال وکړه. څه حاجت دې هم وي، نه د الله جل جلاله نه په حالت د سجدې کې وغواړه. خو یاد ساتئ چې کله هم د الله جل شانه نه سوال کوئ، نو د هغې نه مخکې 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف وایئ
یو پیاڼۍ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تر د ولا ضالین پورې ووایئ. او بیا به په آخر کې 3 کرته په نبی علیه السلام مبارک باندې درود شریف ولولئ. یعنی میانس کې به دعا وغواړئ، که پښتو کې غواړئ عربی کې غواړئ ستاسو خوښه ده. او په آخر کې به په نبی علیه السلام باندې 3 کرته درود شریف ولولئ. دا عمل تر د یو هفتې پورې مسلسل جاري وساتئ. انشاءالله چې په یو هفتې کې دننه به رب العالمین ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. څومره د زړه ارمانونه دي وي هغه د زړه ارمانونه به دي الله جل جلاله ټول پوره کړي. څومره بندشونه دي وي هغه بندشونه به رب العالمین زر تر زره ختم کړي. بند لارې چارې به د رب العالمین روانې کړي. یا ته په مشکلاتو کې او مصیبتونو کې په تکلیفونو کې ګیرې نو الله جل جلاله نه سوال وکړه. الله جل جلاله به د هغې مشکلاتو مصیبتونو او تکلیفونو نه مساتي. نو محترمو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله. بلکل دا وظیفه کولی شئ تاسو. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.